د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ، زموږ ژوند میډیا چینل ته په خیر راغلی. ولسمشر غني نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ولسمشر غني وایي په دغه ټلیفوني اړیکه کې د سولې پر بهیر، په ترکیه کې پر جوړېدونکې ناستې او د امریکا ولسمشر جو بایډن سره پر راتلونکي ټلیفوني اړیکې خبرې وشوې. د جنبش روشنايي غړی ذوالفقار امید پر خپله فیسبوک پاڼه په دایکنډي کې د نامسؤله وسلوالو انځورونه پورته کړي او د جبهه مقاومت 2 تر نامه لاندې د نوي مقاومت پیلولو خبر ورکړی. د جمعیت ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور راتلونکو ولسمشر ټاکنو ته ځان نوماند کوم. نور چې کابل کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل اوسنی امنیتي وضعیت د منلو نه دی او باید تغیر ومومي. هغه د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش خبرو ته په اشاره وویل موږ د ولسمشر طرحې سره مخالفت نه دی کړی خو د ولس غوښتنې راته لومړیتوب لري. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله وایي د روژې په مبارکه میاشت کې باید د جګړې ټولې خواوې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل هڅې وکړي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ژوند میډیا چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې جارئ.